اته میاشتې له مخه د همدغه کور او له همدې دروازې څخه شاسوار روغ رمټ تور شلو بس بوی شروع کړو نو بس زما هم نور له طاقت نه کولو بس ډاکټر راغلل تل چې ستا لاسونه او پښې به قطع کېږي ځکه د دې رګونه وشي قاچاقبر پسې زنګونه وه قاچاقبر کله لمبر بند کي کله یو بانو کې کله بل بانو کې کله وایي کتکلی مې دی کله وایي دې غاړه مې راړولی دی خو ډېر وخت تېر شولو چې رابلد بې زنګ و چې زسې دشکش او را خولۍ رانه واغسته او خوراکي سامان یې رانه واغسته د خپل جمپرونو او د بوټانو مزو باندې رال دا لاسونه وتړل او ویوړل یې پوستې ته خپلې دویلي د دې پر ځای چې دته خوښي ورکړي یو ښکلی ژوند ورکړي نیمګړی وجود یې راستون کړ او اوس ځورېدلی او نیمګړی وجود ژوند تېروي ډانګي ورسره وښلې شروع کړل بس دا لاسونه یې به رالداسې نیول او وښلو به چا چې به لاس مات شلو هغه به نه جګېدو چا چې به بیا لا جګېدو بیا به یې ماتوه چا باندې به سترګې ویستې ځکه چې زموږ سره یو ملګری و په هغې سترګه ویستله د وان خبره کړې په 1100 یو گیم یې والی دی موږ خبر نه یي بل یې والی موږ خبر نه یي په دریم گیم چې والی انټرنټ کار شروع کړی زنګ یو ماته د شپې وروره زه خو سې مرض کې م او 2 ګیمه مې ویله دریم گیم مې واله هوا صافه شوله یو گیم مې سبا شپه د شپې داسې 3 بجې به وي چې واوره شروع شو واورې سره باد او خړه جوړه شوه لار هم رانه ورکه شوه او هغه 3 نفر چې ما نه مخکې هغه هم رانه ورک شول بس ځان له په غونډۍ پاتې شو هغې کې ما هغه 3 کسانو کله چې ما نه ورک شوي هغه 3 واړه مړه شوي بس هغې سره کېنه زما هم وضعیت نور خراب شو خو دې ونه منله ما وایي قرض اخیستی او زه لاړم موبایل یې راباندې قطع کړو خو زه مور به یم خفه وه پلار مې خو هغې له مې ډاډ ورکوم مالو څنګه کې مور او پلار دي خو دې له هم ډېرې زاري وکړې خو راتاو نه شو بالاخره لاړې ایران ته زه پکې ژوندی یم زما ملګری چې کوم یو احمده هغې زما خواله راوسته او د هغه چې و د هغې ځان قدن خولې نه زګونه روان بس سترګې همداسې ایله پاتې شولې او مړ شولو بس هغې نه بعد زه په ځان نه یم پوه شوی خپله په دیوال اول نفر زه هم چې زه غوښتم چې جال یې کله وشکه او دې رابلدله ما ویل چې دلته پوسته ده دې موږ ته ویل چې دې پوسته کې څوک نشته سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی اس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې قاچاقي لارې هغه لارې چې د ډیرو ځوانانو ژوند یې واخیست او ډیری ځوانان یې په وجود نیمګړي کړل اته میاشتې له مخه د همدغه کور او له همدې دروازې څخه شاسوار روغ رمټ بکسه په شا د سفر په تکل ووت خو بیرته همدغه کور ته نیمګړی راستون شو د ده هیله یا امید دا و چې تر څو یو ښه راتلونکی او ښه ژوند ولري خو تقدیر ورسره بل ډول لوبه وکړه د دې پر ځای چې دته خوښي ورکړي یو ښکلی ژوند ورکړي نیمګړی وجود یې راستون کړ او اوس ځورېدلی او نیمګړی وجود ژوند تېروي داسې په دې وطن کې زرګونه ځوانان دي چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړ او حتی ډیری نیمګړي بیرته راستانه شول نو ورځو شاسوار ته او د شاسوار سره به د دغې تریخ سفر کیسه کوو چې څه ډول یې زړه ښه کړ د مرګونو لارو ته کوم ژوند چې په لاره کې تیر کړ د دې تریخ حقیقت او ترخې خاطرې به اورو زه سید رحیم کاکړ یم او په کیمره کې را سره مجاهد مخلص ملګرتیا کوي تر وروسته را سره پاتې شي شاسوار هغه ځوان چې موږ یې مخکې یادوري درته وکړه ورونه یې ولوبول او بیرته نیمګړی وجود وطن ته راستون شو له ده سره به غږیږو د قاچاقي لارو اړوند
شهسواره ستړی مه شې. خیر اوسه مننه. ډېره مننه. څنګه یې؟ ښه یم والا بس ګزاره کوم. د ژوند شپې ورځې دې څنګه روانې دي؟ دا بس روانې دي بس تېرېږي. ډېره مننه. خارج ته مو اراده درلوده تر څو یو هوسا ژوند ولرئ، خو بیرته نیمګړی راغلی. دا کیسه راته وکړه، څنګه مو داسې زړه ښه کړ د مرګونو لارو ته؟ والله بس قصه خو داسې وه چې مکتب نه خلاص شوم بس پوهنتون اوس هم نه و، څه کار روزګار هم داسې نه پیدا کېدو. بس یو دم مې خارج اراده وکړه، بس روان شوم کور نه پټ لاړم ایران کې وم. 8 میاشتې مې تېرې کړې بس بیا مې کور له زنګ ووهل، هلته راسره نور ملګري یو ځای شول چې ځو ترکیه له. کور له مې زنګ ووهل، دې ایران له هم کور له پټ تللی وم او هلته اجازه هم بیا نه راکوله کور نه چې ته ترکیه له لاړ شې، چې دلته پیسې هم نشته او بل داسې زموږ اقتصادي وضعیت هم خراب، اجازه یې راله نه راکوله. او چې ډېر خلک مې په دې لارو مړه شوي دي، څوک ورک شوي دي، خو ما اخر هم داسې مجبوره کړه دلته پیسې خلکو نه قرض کړي او زما خبره یې وکړه او لاړم ترکیه په لار روان شوم. کله چې زه مرز له ورسېدم هلته راباندې انټرنېټ قطع شو. ایران کې انټرنېټ کار نه کوو، نه قاچاقبر خبره، نه کورنۍ خبره. بس د ترکانو لاس ته وغورځېدو، هره شپې خفګان، هره شپه په ګیم ایستو، یو شپه بله شپه به یې ډوډۍ راکول. خو کله چې په ګیم ایستلو 2-3 ګیمه مو ووهل، نور ګیمونه نه شول وهلی، ستړي مو. بل واورو کې مزلې ډېرې کړې، سخت خراب شوي وو، ډوډۍ هم صحیح نه رارسېده راته. خو بله ورځ یې بیا په ګیم ویستلو، مونږ ورته ویل نه ځو، ورځ ده، نه وایي تاسو همدا چانس دی چې واوړئ. مخکې له دې چې دغه ګیم و، دغه وروستی ګیم البته چې تاسو پکې خپل وجود البته له لاسه ورکړه، له دې نه مخکې څو ګیمونه یې درکړل؟ له دې نه مخکې خو 3 ګیمونه راکړي وه، ځکه چې هره شپه به یې راله ګیم راکړو. د شپې به یې 11-10 بجو کې ویستو، بېرته به سهار 6-5 بجې او بېرته موږ خوابګاه رالو، د وختو چانس به نه و. له دې څخه د الهام وانخیسته له دې 3 ګیمو څخه چې سخته وه او لارې خونړۍ وې؟ والله بس هلکان خو ما خپل هم ډېر ولیدل چې لاسونه یې په دې بلاکونو ټکولي او ګوتې یې خوږې وې، چا لاس ماته، چا خپه ماته. ما همدا فکر وکړو، ډکې مې ویل د ملګرو له مې چې ایران نه راسره کم یو تللي چې همدا ګیم وښو ځو کور ته، او که وانه وختو بېرته چې راتاو شو ډایرکټ بس برګشۍ خبره کوو، ځو بېرته افغانستان ته. یعنې دا مو وروستی ګیم و؟ دا هم وروستی ګیم و. ښه، په دې ګیم کې مو البته وجود له لاسه ورکړ؟ هو والله بلکل، ځکه چې په دې وروستي ګیم مې ویستو، ما سره نور ملګري مې یو ځای شول، هغه هم د جلال آباد نه، یو راسره قاسم هلک و، یو راسره بل احمد هلک و، دا هم راسره یو ځای شول. بس د یو څو شپې مې تېرې کړې، بس داسې ملګرتیا هم ډېره دغه شوه، د دې ځای نه قصې هم کولې، خو هغه دواړه هم راسره وو په دې ګیم کې. او کله په دې 4م ګیم ایستلو، هغه کله دیوال له موږ ورسېدلو، د 4 بجې وې د شپې، د 2 ساعته تېر شول، 6 بجې شوې چې موږ یې په ګیم واچولو، چې هغه کله موږ په دې دیوال اوښتو، موږ 40 کسان وو، د 40 کې د 22 کسان اوښتي وو. اول خو زه خپله په دیوال اول نفر زه وم چې زه اوښتم، چې جال یې کله وشکه او دې رابلد له ما ویل چې دلته پوسته ده، دې موږ ته ویل چې دې پوسته کې څوک نشته. بس د دې پوستې انجام بیا داسې راووتو چې موږ له ترکانو کمین نیولی، دې کې پولیس پټ و. کله چې موږ 22 کسان واوښتلو، د کله کانال نه اوښتو، دې وخت کې په موږ ډزې وکړي، چې ډزې وکړي، دا 2 نفر چې وو بیا د ایران خاورې ته وتښتېدل، موږ 22 چې وو، موږ د ترکیې خاوره کې وان کلي مخې له ورسېدو، دې شاله را بس دا پولیس او مخې هلته راپور ورکړی، نور کلي نه راووتل، بس محاصره شو، ونیولو. ښه، دغه 22 نفر چې اوښتي وئ، دوی نه څوک اخوا واوښتل ترکیې ته، که نه ټول یې ونیول؟ نه، دا 22 نفر چې وو، موږ یې ټول یو ځای ونیول. څنګه چې کله ونیولو، هلته یې بس وهل یې راله ډېر راکړل، دشکش یې او دا خولۍ رانه واخیسته او خوراکي سامان یې رانه واخیستو، د خپل جمپرونو او د بوټانو مزو باندې راله دا لاسونه وتړل او ویوړلو یې پوستې ته خپلې ته ویوړو. دې ورسره موږ 2 ورځې بس صرف اوبې راکولې، ډوډۍ چې یې نه راکولو، سهار یې وښلو او ماښام به یې وښلو، یعنې صرف وښل یې راکول.
دوه شپې چې موږ تېرې کړې په بله درېیمه شپه باندې 11 بجو کې 40 کسان نور چې هغه هم نیولي وو راوستل هغه هم موږ سره وو بس بعد د هغې چې 3 شپې زموږ پوره په بله شپې 11:30 بجې موږ بارډر له راوستو د ایران او ترکیې ترمنځ دلته چې کله خوشي کول بیا پوستې له وخېژولو بس ډانګي ورسره ووهل یې شروع کړل بس دا لاسونه یې به رالداسې نیول او وهلو به چا چې به لاس مات شلو هغه به نه جګېدو چا چې به بیا لاس جګېدو بیا به یې ماتوه چا باندې به سترګې ویستو ځکه چې زموږ سره یو ملګری و په هغې سترګه ویستله خو ډېر بد وضعیت را سره وکړو اخره کې چې کله خوشي کولو بس بوټان یې رانه واستې رانه واستل یو پتلون یو بنین یې راله پرېغوستو او 8 نفر یې خوشي کولو اولني 8 نفر موږ چې خوشي کړو بیا د موږ چې کله د ایران خاورې باندې راتللو د 8 نفرو کې موږ نه یو نفر پاتې شو چې پاکستانی و بس هغې جال کې لاس یې غوڅ شوی و بس تلی هم نه شو خپېلو چې دې واوره کې ځکه چې 1 متر واوره وه سړی پکې ښخېدلو خو هغه هم هلته پاتې شولو او ما سره چې 7 نفر و دې 6 نفر رانه مخکې دوی پسې ځم دې کې رانه 3 نفر نور هم شاله پاتې شول دا 2 چې وو دا بس 3 چې وو مخکې روان دې پسې ځم او زم نور وضعیت مې سخت زیات خراب و ځکه ما باندې رابلد ګمان هلته کړی و په دیوال اول زه اوښتی وم زه یې په نښه کړی یم د لاسونو باندې او په سر یې زه ډېر وهلی یم 4 دی راباندې سر مات کړی بس دغه 3 نفر چې وو دا رانه لاره کې ورک شول یو غونډۍ وه په هغې کې رانه ورک شول او واوره شروع شوله د شپې داسې 3 بجې به وي چې واوره شروع شو واورې سره باد او خړه جوړه شوه لاره هم رانه ورکه شوه او هغه 3 نفر چې ما نه مخکې هغه هم رانه ورک شول بس ځان له په غونډۍ پاتې شوم دا نفر چې رانه ورک شول ځان له پاتې شوم بس خپې چې مې وي خپې شنې شوې وي او شخې شوي او لاسونه مې کار نه کوه یعنې هغه خپل پتلون مې نه شو جګول لاسونه مې پړسېدلي وو ډېر چې ځکه چې مزو باندې تړي د مزې د غوښو کې ننوتي وو بس او ګوتې مې پړسېدې نه قد کېدې شخې شوي خو همدې فکر کې وم لاره خو هسې نه ښکاري ستا ځای په ځای کېناستم دې وخت کې دغه اسیم چې و تاسو به د میډیا لیدلی یو دا هلک یو بل احمد په نوم و چې جلال آباد نه دواړه دا رالل هغې سره خبرو کې وو چې ما ویل لاره خو هسې نه ښکاري هغې مې ویل لاره نه ښکاري چېرته نه بل جګ ځینه ونه غورځوي او غر په سر وم او یو تیږه مې پیدا کړه هغې له 3 واڼه کېناستو چې یو 3 ساعته ترمنځ ووتل نو د هغې دواړو چې و د اسیم او احمد دواړو یخ کېدو او د هغې د خپل لاسونه د بدن کې څه تاو کړي او ما له ویل ته چې ته راباندې لاسونه واچوه زموږ یخ کېږي او هغه احمد چې هغه یې په سر ډېر وهلی او د اسیم چې و بس دې غږ نه کوه خو دواړه مې سې د بدن باندې لاسونه مې واچولو تهر کې مې سې نیولو چې د دې یخ ونه شي چې سار شولو بس چې ګورم زما د خپې چې وي دې زه پورې سې شخې وي هغه دواړه وده شوي وو کله چې هغه ما پاسول بس د اسیم چې و بس چې جګ شولو همداسې روان شولو ما هم ورپسې غږ ونه کړو او زما چې لاسونه پړسېدلي و پړسېدلو کې شنه شوي بس یخ والو بیخي حرکت یې نه کوه ځکه ټوله شپه مې په دې واچولې د دې یخ کېدو خو اسیم روان شو د احمد چې و دا مې پاسول چې پام یې څه بس دی رالاسې وکتل بس ما له ویل صبر وکړه چې هوا پاکه شمېل هغه اسیم لاړو زه ورپسې ورو ورځمه ترې زه له شاله ګورم خو زه اسیم د غونډۍ نه پناه شو او زه چې هم ځم د اسیم پسې روان وم یو ځای کې کېناستم چې کېناستم داسې تور شیان ښکاره کېدل خو ځان مې وله ورسوه چې ما وکتل ما سره چې هغه اولني 8 نفر و هغې کې ما هغه 3 کسانو کله چې ما نه ورک شوي وو هغه 3 واڼه مړه شوي وو بس هغې سره کېناستم زما هم وضعیت نور خراب شو د احمد له زما پام و دا یې وهلی و ډېر روان یې وهلی و په سر دا جګېدو او غورځېدو خو زه بس ما کې نور څه وسه و توان نه و هغه اسیم هم رانه ورک شو بس دې وخت کې ما هم کلمه وویل همدا هلکانو سره پرېوتم چې پرېوتم بس د خپو نه مې نور هسې ساه روانه وه او دې وخت کې رواني یودم چغه وشو بس دویمه ډله چې کله ترکانو نیولې وه زمونږ خوا له یې راوسته په وسیله د هغې رابلدانو هغې ورپسې راوتي وو چې اسیم یې مخې له ورغلی اسیم ولیل چې ما سره 2 نفر نور دی او دواړه مړه شوي وو یو 3 ساعته ترمنځ وتي وو خو چې کله رابلدان زما خوا له رالل بس زه پکې ژوندی یم زما ملګری چې کوم یو احمده هغه زما خوا له راوسته او هغه چې و د هغې ځان قدن و خولې نه ځګونه روان بس سترګې همداسې ایله پاتې شولې او مړ شولو بس هغې نه بعد زه په ځان نه یم پوه شوی خپې او لاسونو
چې و هغې خپله جمپر وشکه زما خپلو لاسونو نه یې تاو کړو بس هسې مې پیشاب کړل او زه یې پیشاب کړم بس هغې نه بعد خوابګاه له راوستو خوابګاه کې مې شپه وکړه په سبا زما هغه د مرس قاچاقبر سره خبره وکړه موږ له 400 روپۍ ویلې موږ برګش کېږو چې زموږ لاسونه او خپې شنې شوي دي او بل دا زموږ لاسونه او خپې چې جام شوي بیخي کار نه کوي خو زه هغې سره هم خبره روانه کړي سې روان کړلو تهران ته ګاډي راوستل دا پیجو ګاډي راوستو 10 نفر یې اچولو چې ډېر تنګ ناست وو غونډ ناست وو بس تر څو تهران له موږ را رسېدو 12 ساعته یې لاره کې تېر شو هلته زموږ لاسونه او خپې چې وو یخ او ګرم شول بس خپې او لاسونه مو وپړسېده کله تهران له زه را رسېدم بس دا نور ملګري مو خو هر یو بس یو بل له زنګ وهلو ځانونو له ځای نه تهران کې پیدا بس زما یو ملګری بس چې هغې له مې زنګ وویل مېل داسې کار موږ سره شوی دی وایي چېرته یې مېل داسې یو ځای مې ولوښود یو ولایت کې مېل را نږدې یم خو زه هغه زما مخې له راغلی بس موټر یې هغې نه موټر نه ښکته شوم قاچاقبر بس موټر کې واچولم خپل اتاق له یې یوړم چې شپه مې وکړه په سبا یې زه هسپتال له وړلم بس موټر کې چې کله کېنولم بس سهار روان شو تر ماسخوتنه پورې موږ چې وو د ایران هسپتالونو کې وانه غوښتو چې موږ وایي افغانان نه اخلو هغه وخت کې د اسرائیلو او د هغه جنګ هم و ایران خو یو وړه کلینیک پیدا شو هغې له چین نه ووت بس ډاکټر پکې هم نه یو 2 ډاکټران نرسان وو ویلې وایي وا به دې خلو خو صرف ډاکټر اوس نشته په اسمان به لکه نور چې ګولۍ او سیرمې دا به درکوو خبره مو سره وکړه هره شپې مانه 10 میلیونه روپۍ اخیستې ایراني او یو 3 شپې چې مې وکړې ډاکټر پته نه لګېده دا زما لاسونه خپې چې دا پوستکی تور شولو چې تور شولو بس بوی شروع کړو نو بس زما هم نور زړه طاقت نه کولو بس ډاکټر راغلل تل چې ستا لاسونه خپې به قطع کېږي ځکه د دې رګونه وو چې خو بس مغې ویرې راواغستم بس کور له مې زنګ وویل چې مل زه درځم خو هغه ملګری چې مې و هغې سره د زما ګیم کې چې سره سره و دی رابطه کړې وه چې موږ د هغه له را رسېدل تهران کې او د افغانستان سفارت کې که دا راولي خو ما له یې ویل که زه افغانستان له تیار سفارت کې د ملګري شته خو بس ډاکټر سره هلته حساب کتاب هلک پیسې قرض کړې وې یو بل ملګري نه حساب کتاب یې خلاص کړی و سره داسې ګاډي کې واچول راوستم افغانستان سفارت له ایران کې بس هلته یې راله اسناد جوړ کړل ورقې یې جوړې پوښتنې یې کولې قاچاقبر او کوم ولایت بس ورقې یې جوړ کړې په سبا باندې مونږ له یې ویلې چې 14 نفر هلته بېرته یو ځای شولو ما هغې ګیم کې 52 کسانو 52 کې چې و 10 مړه شوي او دغه 14 نفر ما ولیدل چې بېرته یو ځای شو دا نور پاتې چې و 10 پکې مړه شوي د نور 8 نفر چې و دا لا د دې په لټه کې و دا نور مړي یې راوړي وو ملته کلي کې ښخ کړي خو چې کله هغه له سفارت کې چې و بس مونږ ولیدل مونږ هوایي انتقال که زمونږ لاسونه خپلو د بوی کړل هوایي انتقال خو نه کېږي شکر وباسي تاسو له زمیني اجازه درکړي خو چې شپه مو کړه خو زه په سبا باندې زمیني اجازه اخیستم موټر کې بار کړو راوستلو هغه ته هرات کې بس طالبانو باندې وسپارلو طالبانو راوستلو بس روغتون له همالته هرات کې راوستو هلته یې په اسمان ناله وکړو په سبا باندې مونږ ورته ویل زمونږ باید عملیاتونه وشمېل زمونږ د خپې او لاسونه تور شوي وایي دلته خو عملیات سوي هم که وشو کابل له کوم انتقال کړو مونږ ویل مونږ زمیني نشو تللی ځکه چې ډېر مزه یم کله لاره کې راباندې 4-5 ورځې اوښتې دي خو دغه مونږ ویل هوایي مونږ ولېږه کابل له مې انتقال که هوایي وایي 2 ورځې وخت نیسي او که زمیني ځئ سبا هم لېږو خو هېڅ هم ورسره ویل هلکانو بس ویل چې مونږ زمیني ځو بس موټر راله ونوتو بس کابل له یې راوستو کابل له چې راوستو 14 نفرو بس دلته کور له زنګ وویل چې زمونږ کابل له رسېدلي بس پلار مې ورور مې راورسېدل کابل ته بس د سرې میاشتې والا سره و دی بس مونږ 15 نفر چې وو امنیت شفاخانې له ورکړل سر نور نفر چې وو وزیر اکبر خان شفاخانې له ورکړل لا پاتې 15 نفر چې وو دا یې رخصت کړل ځکه چې هغې لږ وضعیت ښه و صرف دا ګوتې یې ماتې شوې دی یې رخصت کړل خو امنیت شفاخانې له چې کله لاړو ډایرکټ کې مونږ ته وویل چې ستا بېګاله عملیات کېږي خو زه د شپې ډاکټران راغلل وایي اول عملیات کوو مونږ ستا د خپو د لاسونه اولنی عملیات هم زموږ چې دا وایي ګورو چې دې کې اینه جریان کوي او که نه خو چې کله عملیات له نیسم بېرته عملیات نه راویستم عملیات چې وشو بس چې راویست په هوش رالم ډاکټرانو پلار ورور سره خبرې کړې چې د دې
لاسونه هم قطع کېږي او پښې هم قطع کېږي، ځکه چې موږ اندازه واخیسته د دې نه خپو کې وینه جریان کوي او نه یې لاسونو کې وینه جریان کوي. خو 15 ورځې مې تېرې کړې، بس زه خبر هم نه وم د که نه چې زما خپې او لاسونه قطع کېږي. بس یو 15 ورځې چې مې تېرې کړې، بعد د هغې بس دوایي راکړله، ویې ویل چې زه یو میاشت دپاره کور له لاړ شئ او بعد د هغې بیا راشئ چې دوایي هم خلاص شوه. چې کور له رالم، بس دلته یو څه وخت مې تېر کړلو، چې تقریبا یو 15-14 ورځې مې تېرې کړلې چې د ښي لاس باندې مې خارښ ولګېدو او دا ځای چې بوی کولو، دا ځای زخمي و. او دلته په جلال آباد کې هم ډاکټرانو باندې وګرځېدو، هر یو په اسمان یې 8000 6000 7000 روپۍ کول، خو څه لاره یې نه درلوده. دلته هم ډاکټرانو ښکاره وویل چې ستا به لاسونه او خپې قطع کېږي. خو بېرته هماغه د کابل ډاکټر سره رابطه کړه او کابل ته لاړو. بس هغې راته ویل که قطع کېږي نه وای ټول به دې 10 ورځې ژوند دی یا 12، ځکه چې ستا بدن له میکروب داخل شوی دی، باید دا قطع کړو. خو نور د ښه کېدو څه چانس نه و. خپې او لاسونه چې مې و تور شوي وو، هغه هډوکي چې مو سره کوم هغه هم تور شوي وو او رګونه پکې سوځېدلي وو. د عملیات نه بل څه لاره نه وه، بس لاسونه یې هم راله قطع کړه، خپې هم راله قطع کړه. ښه والله ډېره دردناکه ده، ډېره زیاته. هو نو بس دغسې قصه وه. بس ډاکټر هغه ایران کې چې کله بیا بستر هم و، ډاکټرانو راله ویل چې ستا دا لاسونه څنګه خراب شي، مونږ خو یې ډېر لیدلي دي چې خپې یې دغه شي، ستا لاسونه خراب شي. ویل داسې 2 ملګري را سره وو چې هغې ډېر یخ کېده او ما ترې لاسونه تاو کړي وو. ویل ټوله شپه یوه شپه او نیمه ورځ مې لاسونه چې وو هغې ونه تاو کړي او د هغې دواړو څخه یخ کېدو. خو بیا ډاکټر راله ویل چې تا چې دا خپل لاسونه د بدن کوم ځای کې ایسار کړي نو ستا لاسونه به بچ وو. خو بس داسې شو چې دا لاسونه مې هغه د ملګرو قرباني شوه، ځکه چې هغې ډېر یخ کړي، ډېر سخت دغه کړي. بس ما هغې دغه زړه کې مې فکر وکړو، ویل زه قرباني دې ورکړه د لاسونو، ویل پروا نه کوي، خدای پاک شته مونږ سره. ډاکټرانو راله دا خبره کړه، بیا چې ما د کابل کې دا خبره شریکه کړه ډاکټرانو سره، بیا هغې هم راله دا خبره کړه تا باید د خپل لاسونه د بدن یو ځای کې ایسار کړي. بس بالاخره دا کار وشو، نو لاسونه مې قطع شوه، خپې. ډېره دردونکې وه. بس خدای جل جلاله دې اجر درکړي چې د ملګرو لپاره مو قرباني ورکړله. ولا واقعا هم دردونکې وه، ډېره زیاته. ښه قدرمنو هیوادوالو، داسې موږ ډېری ځوانان هم داسې لاسه ورکړي او ځینې نیمګړي بېرته وطن ته راستانه شوي دي. وطن که هر ډول دی، که غربت دی، که هر څه دي، خو د وطن ژوند یا د هیواد ژوند نه پیدا کېږي. تاسو هم کوشش وکئ چې همدلته وطن کې پاتې سئ او ځان ته د کار زمینه برابره کړئ او همدلته کار ترسره کړئ. قچاقي لارو ته زړه مه ښه کوئ او قچاقي لارې همداسې پایلې لري. نو شهسوار که دا راته ووایاستئ په دا لارو کې څه ډېر وځورولی، کومې خاطرې ډېر وځورولی؟ بس دې خاطرې ډېر وځورولو چې کله زمونږ اخرنی ګیم و، زمونږ یو افغان ورور و چې واوره کې پروت و، بس نیم و نیم نه و، هغه هم بس راواغست او واوره کې ښخ کړو، جنازه مو له وکړله. او بل دې ډېر وځورولو چې کله مونږ بېرته واپسي کوله، د ترکانو مونږ خوشي کولو، یو متر واورو کې ښخ و او د خپل وطن ارمان راله ډېر راتلو. مونږ ویل یا بېرته خپل وطن له ورسېږو یا نه. ډېره مننه. نورو هیوادوالو ته به دې پیغام څه وي دې اړوند، دې دردونکې کیسې اړوند؟ هیوادوالو له هم دا پیغام دی، هغه دی اوس به د سکرین په پرده هم ګوري، هغه پلرونو او میندو له هم دا پیغام دی چې خپل بچي هېڅکله نو په قاچاقي لارو مه لېږئ. بس دغسې به شي لکه اوس به ما سکرین په پرده ګوري، روغ جوړ تللی یم او نیم کاله بېرته خپل هیواد لرم. بس دا پیغام مې وله چې خپل بچي قاچاقي لارو نه وساتي، ځکه چې 100% د مرګ خطره ده او موږ په خپلو سترګو ولیدل. مننه. ژوندی اوسه.
دلته د شهسوار له ورور سره ولاړ یو. د ده احساس به وپوښتو چې دی څه ډول احساس لري. اول خو ستړي مه شئ. خیر اوسې، مننه. ځان معرفي کوئ. نوم؟ نوم مې تسل دی، د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ باچي قلعه کلي. تسل جانه، کله چې شهسوار له کوره وته همدې مرګونو لارو ته یې زړه ښه کوه. د ده په وینا چې کورنۍ مې په جریان کې نه واچولې، همداسې ووتم. ته چېرته وې هغه وخت؟ زه خو په هغه وخت کې په مکتب کې وم چې خبر راغلی دی ورور دی چې په ایران ته روان دی. فکر سوچ ویوړم چې ولې یو دمې پیښې وکړله او کورنۍ څنګه زړه کلی. زه چې کور ته رالم مکتب نه استاد نه مې اجازه واخیسته چې رالم کور کې مې مور هم جړل، خویندو ورونو، بس کورنۍ ټول جړل. نو مال دی ولې کار وکړو نه پوهېږو. خو زه دې ته یو څه وخت پسې زنګ راپسې و، وایي ما چې چا نه انډیوال نه وې قرض پیسې اخیستې او زه ځم. او ما ورته ویلې واله که راتاو شه، مال مور هغسې مریضه ده، پلار مریض دی، مال راتاو شه، مال ته به خیر دی، مال لسې که شلې پیدا کړو به انشاءالله مال د ولږې نه مړه کېږو، مال روزي رسونکی الله دی. خو دې ونه مال له ما وایي قرض اخیستې او زه لاړم موبایل یې راباندې قطع کړو. خو زه مور به یم خفه وه، پلار مې، خو هغې له مې ډاډ ورکوم مال اوس څنګه کې مور او پلار دي. خو دې له هم ډېرې زارۍ وکړې خو راتاو نه شو، بالاخره لاړه ایران ته. ښه، له ایران وروسته کله چې ترکیې ته حرکت کوه بیا مو څنګه زړه ښه کړ؟ چا خواته یې ولېږئ؟ ولا چې کله دا ایران ته ورسېدو په هماغه شپې زنګ و ما ته چې زنګ یو وایي زه خو ایران ته ورسېدم او انشاءالله سبا سره خبرې کوو. خو زه سبا یې زنګ و بس پروت نو خفه مو چې رښتیا خبرې. خو دا خو په دې خاطر لاړ چې زموږ پلار چې سپین ږیری بل باټۍ کې خښ دی چې یو ځای ما مکتب ویللو او د کور سرپرست دار مکتب نه خلاص شو. دا 12مې فارغ کو، پوهنتون وسه نه وه چې پوهنتون یې ویلی وی او نه کار روزګار و چې کار روزګار یې کړی وی. نو دا په دې خاطر لاړې. خو زه وخت تېرېدو 8 میاشتې وشلې تقریبا، د میاشتې 600 روپۍ رالېږلې، هغه زموږ د کوره کار پرې روان و. په پلار هم دا بوج لږ سپک و. خو دې بالاخره سې کار وکړو چې زنګ یې د شپې و، پلار مې و زه ناست وی سې کار ځم او ګیم وام او ترکیې ته وړم. پلار مې ورته وایي نه بچیه سې کار مه کوه چې پیسې نشته، وضعیت خراب دی او بل ته کمزوری مې بس همدومره کېږي، زما مایله بوج سپک دی، همدا کار کوه، که کېږه نشته راځه کور ته، زه ژوندی یم ته ټک کار مه کوه. خو دې د پلار هم ونه منله، بل وایي که نه مې لګې زه پټ ځم. بس همدې خبرې کوي چې انټرنټ قطع شو د ایرانه. خو زه تقریبا دې سره انډیوالانو 3-4 انډیوالان هم د دې هیوي وو، هغې سره دې خبره کړې، بس قاچاقبر سره انګلینډ روان کړی دی، د وان خبره کړې په $1100. یو ګیم یې والی دی، موږ خبر نه یو، بل یې والی موږ خبر نه یو. په دریم ګیم چې والی انټرنټ کار شروع کړی زنګ یو ما ته د شپې، وروره زه خو سې مرض کې یم او 2 ګیمه مې ویله، دریم ګیم مې واله او صافه شول، یو ګیم مې سبا شپه دی. هغه مې پلار سره مې وغږاوه، پلار مې ورته ویلې واله که سپک کار دی وکړو، زما دې ونه منله، ګوره مه ځه، بیا هم راتاو شه، برګشي وکړه، خیر د پیسې دې ور بیا سړي سر نه د پیسې پیدا کېږي، خو مه ځه لارې خرابې دي. خو دې بیا هم ونه منله، روان شولو. بس سبا شپې له موږ دعاګانې بس کولې، زه سړی روان شوی دی نو څنګه کېنو. سبا شپه چې شو ګیم یې والی دی، بس نور انټرنټ کار نه کوي. لا بله ورځ ترې خبر شولو چې یو رابلد و، دې ورته لمبر ورکړی و، دې وي پیدا کړي و، بس چې زنګ یو اوس رور ویډیو مې راولېږله چې پروت و چې بېهوش و، لاسونه یې پړسېدلي، خپې یې تکې شنې دي. ما ورته ویلې مال دا خو مې ورور دی، مال غلو نیولې که چې شري. وایي نه دې اوس ګیم والی و، واوره کې سر شوي و، دا حالات دی، اوس انشاءالله ژوندی دی چې زه ژوندی یم. وایي سینې راته وډبوله چې زه ژوندی یم، دا به هم ژوندی چې زه مړ شم نو دی به هم د الله مل شي. نو همدې خبرې کو، خو زه بالاخره بس انټرنټ صحیح کار نه کولو، یو میسج به م وایس کوو، بس بیا به هغې کار پرېغوستو. خو 2-3 شپې هم دې کې تېره شلې. خو قاچاقبر پسې زنګونه وه، قاچاقبر کله لمبر بند کړي، کله یو بانو کې، کله بل بانو کې، کله وایي کتکلی مې دی، کله وایي دې غاړه مې راړولی دی. خو ډېر وخت تېر شولو چې رابلد بیا زنګ و چې زه سې خفګاه کې پراته چې قاچاقبر سره خبره وکړي که تی وړې، خو سبا ویسه که نه موږ سبا ځو تهران ته خپل کورونو ته چې موږ یې ځان سره ویسو. قاچاقبر نه اجازه واخلې، قاچاقبر باندې بوج راوړلو، خو قاچاقبر ګاډر پسې ولېږلو. خو چې راوستو ول تهران له تهران کې دي انډیوالانو سره بستر و کور یې ودان، ډېر ښه خلک دي چې د دې پالنې 3 ورځې وکړل ته بستر کول، خو چا اغوستو نه، سار ایستې او ماښامه پورې زه رابطه کې وم، چا شفاخانه کې نه اغوستو چې دی افغانان دي، دی موږ نه اخلو. کله چې شفاخانه کې یو وړوکې شفاخانه وه، هغې کې چې واغوستو
نو دې تېل ستا لاسونه پښې قطع کوو هغه وخت چې زمونږ کله مشر ډاکټر راغلی ته هلته پروت یې او د شپې به 10,000 روپۍ افغانۍ ته ورکړې هلته خو زه هغه انډیوال خو بس چا نه قرضونه کړي وو خو زه دای بستر کې 3 شپې هلته وو بس د انډیوال سره رابطه موږ وکړه هغې ویل چې داسې انډیوالان دي په سفارت کې پراته دي او هغې رالیږي افغانستان د 2 ورځو کې بیا ما ورته ویل مال دې خبرو ته مه ګوره مال په زور یې ویسه مال سفارت ته مال چې هلته یې راولې مال ته خو مال زموږ سترګو لاندې خو بیا ګورو مال چې څنګه دی څنګه نه دی خو زه هغه چې کله سفارت ته ویړو بس اسناد یې ورته جوړ کړل دوسیه برابره کړله ایستې بس تقریبا 3 ورځو کې په 2 ورځو کې هرات ته راوستو هرات نه بیا سره میاشتې والا چې و بیا کابل ته راوستو تقریبا یو 6 نفر چې و په سره میاشتې کې بستر وه او 6 د امنیت شبهانې ته ورکړله نو بالاخره چې زموږ زه پلار مې لاړو کابل ته نو دا چې موږ د دې وضعیت بیخي خرابه پلار هم بیخي کتلی نه شو ورته خو ما به ځان زړه مې لږ کلک ورته مال اوس څنګه کې نو ژوند ډېر رقم قصې به کې راځي خو زه ډاکټر راغلی ډاکټر چې دی وکتل وایي ستاسو بېګال عملیاتونه دي مقصد یعنې موږ ورخطا شو مال ډاکټر صاحب څنګه عملیات پلار خو مې خبرو ته نه پرې اوس هغې لا فشار تکلیف دی زړه تکلیف لري که نه سپین ږیری هم دی مال څنګه چې دغه لري عملیات له زړه وکړو کندواره وایي ناسې عملیات یې نه کوو دی دا لاسونه او دا پښې چې شکو دا پوستکي چې ګور دی دا وینه جریان کوي رګونه یې کار کوي نه کوي بیا معلومات درکوو چې د ښه کېدو امکانات شته نه شته ما د صحیح ده او زه ګوته هم ولګوله سالکان عملیات ته نکل عملیات نه چې راویستل بېهوش ووش کې راغلل بس پلار سره ما سره یې مشوره وکړه ډاکټر چې دی پښې او لاسونه قطع کېږي ورور مې خبر نه و خو دا ویسې کور ته دویګانې ښه ډېرې راکړې دا ویسې یو میاشت دوی راکړه کور ته روجې میاشت هم وه بس 15مه ورځ به رالو اختر نه پس بېرته لاړو یو میاشت دوی راکړله دوی خلاص شوله چې بیا تمخار کې به یې ډاکټرانو وګرځوه ډاکټر سره یې مشوره کوله موبایل باندې ټلیفون رابطه مې کوله هغې له خیر دی چې هر چي ته وړی ویسې وایي زمونږ وایي زوی دی ورور دی وایي موږ نه غواړو چې ویښته درې بې ځایه شي په دې جلال آباد ښار کې چې څه غټ ډاکټران بس که چا راته ډاکټر ښودو بس هلته تلو قرض هم کولو بس تللو بس کور یې ودان خلکو ډېره همدردي وکړله موږ سره قرض وکړلو خو یو ډاکټر هم پرې نه وسو بس بالاخره چې داسې حالات ته راغله چې دا بدن یې خارښ شولو کو دا لاسونه یې وپړسېدل یو ډاکټر ته لاړو هغې ویله چې د دې ژوند مه خرابوئ دې ته یې خپله ویلې ښکاره بچي وایي د ژوند که دې غواړې پاتې شي او ژوندی پاتې شي ته به یا ډېر پاتې 6 ورځې په هغې نه دا خله چې د لاسونه خو پرې دې قطع شي خو دې ډېر خفه شو موږ خپله پلار مې بیخي زه شولو چې د خپلو لاسونه مې ودم ساه وختله دې له هم کتلی نور نه شولو خو زه ایسته کور ته راللو کور کې خو م غږ ونه کړو نه مور ته نه کورنۍ ته چې دې ته ویلو ځو کابل ته ما کابل کې کار څنګه هغه به یې مو ګورې ډاکټر کابل ډاکټر چې کومه شبهخانه کې مخکې بستر وي چې څه وایي خو نه تللو خو زه یو څو ورځې تېر شي ایسته مې بهانه ورته وکړه مال ترکي نه یو ډاکټر راغلی مال چې ځو هغه دې وګوري خدای مهربانه دی که هغه رمانه یو ښه زیری موږ باندې وکړي مال خوشحاله به شو که نه وایي هغه صحیح ده ګاډی مو ونیو در بس لاړلو هلته یو ورځ هم تېره کړله په 2 ورځ ډاکټر راغلی بس هغې ویلې هغې هم دا خبره وکړه 6 ورځې ژوند به یې ګوره د عملیات به یې وکړو ګوره بس بیا ما چې رښتیا خبره دې سره یې مشوره خپله وکړه مال نور خپل ژوند دی مال ځوان زلمی 20 کاله عمر دی ټول مال ډېر غټ ژوند د له مخې له پروت دی مال داسې کار به وکړو مال څه کې به خیر مال زه بس زړه وکړم مال څنګه کې مال والله کې هم زړه کېږي خو مال قسمت کارونه دي خو زه دې غږ ونه کړو بس ډاکټر سره مشوره وکړه بس دوسیه والا برابره کړله وینه والا برابره کړې 1000 سي خو زه یو بل نه مینه وغوښتله لکانه کور یې ودان اینه یې برابره شوه سبا سهار یې دا عملیات ته دننه کړو مازدیګر یې راویستو دې دا لاسونه خپې چې قطع شوي وو بس ډېره سخته وه ډاکټرین چې پښې او لاسونه یې قطع کړي وو هغې زنګ راپسې وو تقریبا 12 بجې وې د ورځې وایي عملیات خانې مخې ته راشي چې لاړم دا لاسونه او پښې پلاستیک کې ول اچولي وو بس ماته یې راکړل چې لاس کې مې واغېستل دا لاس ته مې سم خپلو لاسونه مې ساه وختله ما زه په دې چې شی وکړم اوس وایي دا ویسه چې ته ښخ کوئ بس نور په دې لاره نه یم پوه شوې چې کوم ځای ته مې وړلې وه دیره مې مخې ته رالم سې روان وم بس په ځان نه وه پوه شوې کور یې ودان یې 2 نفر راغلل بس هغې راسره مرسته وکړله قبر یې راسره ویستو ښایسته منظم هم ښخ کړل بېرته رالم د دې خواله دی راایستې عملیات خانې نه بېهوش شم دا یو غږ یې راته کولو چې زه ښه کېږم او زه ښه کېږم نو ډاکټر راته ویل چې خبرې به ورسره نه کوي اشاره ورته کوه بس زړه هم چې د طاقت کوو سترګو نه اوښکې روانې وي پلار خو مې بیچاره بیخي ایستې په بهانه باندې شبخانه دی مالته بیخي مه راننوځي هلته ما بس دې به ویل زه ښه کېږم بس نور موږ له خولې نه غږ نه شو وتلی اشاره به مې ورته وکړه سترګو نه اوښکې روانې وي ډېره سخته وه
بس کور ته مې زنګ و په دې خاطر مال شهسوار مال د معاینات کوي چې د ښه کېدو امکانات ډېر دي مال ختم وکړي که نه سبق ویی بس خورګانې مې ټولو سبقونه ویله خو عملیات وشو که نه اوس زه یو څو ورځې بستر دا خپل حالات له بېرته راغلی ډېر بس وجود مې ډېر سپک دی خو یو څو ورځې نور بسترو ډاکټرانو بس دوایګانې راکړې دا ویسئ کور ته وایي چې کور کې هم لږ وضعیت برابر شي ښه شي خوشحاله شي دلته پروت دلته سړی نور هم خرابېږي زه ګاډی مو نیوسم را روان کړو بس کور ته زنګ مې ونه و ډایرکټ یو دمي رانړل کور ته چې کور ته راغلو د خپلو خپلوان خبر شول مور مې کورنۍ خویندې ورونه ټول ډېر زیات خفه وو داسې ژړل چې بس ډېره سخته ده چې انسان خپې او لاسونه نه وي نو ژوند نیمګړی دی نو بالاخره بس بل چا له محتاج هېڅ هم خوند نه درکوي درته نو ولا ډېره دردونکې وه بس خدای جل جلاله دې تاسو ته مجرونه درکړي ډېری ځوانان لاړل او بیا پسې ورک سول بیخي دا ښه ده تاسو خوشبخته یاستئ چې شهسوار بیرته دی ژوندی خو راغه د ده پالنه مو نه ځوروي نه ولې هم ځوروي موږ د ډېر خوشحاله یم زه چې زه خو یم ژوندی یم زه ما ورته ویل زه تر څو ژوندی یم مالکانه مال دومره فکر سوچ ونه کړي چې زما یا پښې نشته یا لاسونه نشته دی دا مې ورته هماغه شفاخانه کې مې هر وخت ورته وایم او انشاءالله زه خپل ډېر کوشش کوم چې فکر سوچ ونه کړي چې زما مایوسي دغه احساس ونه کړي چې زما یا لاسونه نشته یا پښې نشته دی زه خو ما ورته زه تر څو ژوندی یم که نه ما حاضر خدمت کې یم داسې خبر شوی یم چې د ده په تداوۍ باندې تقریبا 15 لکه افغانۍ شاوخوا لګېدلي دي او د دې ترڅنګ چې دی ترکیې ته اوښته 1.5 ډالر نور هم پاتې تر اوسه چا همکاري کړې والا روپۍ خو ډېرې لګېدلې دي بلکل این چې قاچاقبره برکشي مو واخیسته 500 روپۍ ډالر او اوس خلک ډېر وایي زیاترو ویلو چې لندن ته وړو یو ځای ته بل دا ټول دروغ دي ځکه چې کړي یو مرسته وکړی او ورور چې کور یې ودان سایکل یې ورته واخیستو برقي سایکل یې هغه زما باندې بوج سپک کولو بس کور یې ودان نور څه خاص مرسته چا نه ده کړې چې ټول بزول خبرې وې دروغ یې ویله چې دونه مرسته ورسره وشوله چا ویلې لندن ته یې وړی چا ویلې داسې کړی او چا ویلې عملیات روپۍ ټولې موږ ورکړي او زیاتره اوس وایي چې په ښو لاسونه یې موږ دغه کوو که نه بس هغه خپل هغه مخکې وړي ایډیګانې اوس عملي کار یې چاسې دغه نه ده کړې مرسته چې موږ ویو چې وکړې ده د ورور احساس چې ورور مو نیمګړی دی نور قدرمنو هیوادوالو ته به مو پیغام څه وي نورو هیوادوالو ته هم دا پیغام دی چې مور او پلرونو ته یې چې خپل بچیان چې په قاچاقي لارو مه پرېږدئ داسې حال به یې لکه زما د وروره ډېره سخته ده چې به لاسونه نه چې یو لاس هم د انسان نه ډېره سخته ده بعضې دواړه لاسونه او پښې ځکه چې 100 په 100 کې مر خاطره پکې شته چې ورور مې قصې کړې چې خلک مې ولیدل چې نه مۍ و نه مۍ نه و ما خپلو په وارو کې ښخ کړله جنازه مې ورته هلته وکړله په قاچاقي لارو هېڅ تګ په کار نه دی ډېره مننه ژوندی اوسئ ډېره مننه هیوادوالو تاسو د شهسوار د ورور کیسه هم را سره واورېده چې څه ډول احساس لري د خپل نیمګړي ورور پر وړاندې همداسې تاسو هم کوشش وکړئ چې له قاچاقي لارو څخه لاس واخلئ او په خپل وطن کې پاتې شئ روزګار پیدا کیږي کار پیدا کیږي او له همدې مرګونو لارو څخه ځان وژغورئ البته که د شهسوار سره څوک کومک کوي موږ یې هملته شمېره درته پرېږدو د ورور له همغې طریقه ورسره کومک کولی شئ او بل د دې ترڅنګ له موږ سره یوټیوب څارئ او نورې ویډیوګانې هم در سره تعقیبوئ د یو سرلوړي ودان او ښکلي افغانستان په هیله ما سید رحیم کاکړ او مجاهد مخلص ته اجازت راکړئ خدای مو مل شه سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې